هر ولایت ته یې خور کی او کرکټ هر ولایت ته لاړ شي. څومره چې زه معلومات لرم موږ 34 ولایتي ټیمونه لرو چې د افغانستان هر ولایت ده هغه ولایتي ټیم لري. اکیډمیانې شته دي، هر یو پسې کرکټ بورډ کوشش کړی ده چې لاسرسی ولري ورته، اکیډمیانې جوړې کړي. پروان کې ما لیدلې، پنجشیر کې ما لیدلې، کندوز کې ښه باقاعده ګراونډونه لرو، اکیډمیانې لرو. د کرکټ بورډ وظیفه هم دغه ده، لوبغاړي پیدا کول. لوبغاړي داسې ده چې اولیت چې دا هغه دا نه ده چې ته د شمال یې، ته د جنوب یې، ته د غرب یې، ته د مشرقي یې. اولیت استعداد ده، هغه که په احمد کې، که په محمود کې، که د پنجشیر یې، که د فاریاب یې، که د لوګر یې. نو ته داسې هم نشي کولی چې هغه کې د فاریاب یو څوک استعداد ونه لري ته هغه لوبډلې ته راولي، بیا خو پرفارمنس نشي کولی لوبډله. نو چې استعداد ولري موږ سره شته. د ترکمن د مراد علي زه یې پېژنم، ما ته ترکمني هم ډېره زده کړې ده، خبرې کوی شم زه باقاعده. د ما ډېر کلک ملګری ده، هغه تر الف لوبډلې پورې موږ سره نیوزیلینډ ته تللی و انډر 19 کې، خو دغه نه بعد د پرفارمنس دومره ښه نه و چې دی مخکې ولاړ شي. نو هغه مطرح نه ده چې څوک دې د کوم ځي. هو کرکټ بورډ سهولتونه ورته برابروي، نور هغه لوبغاړي پورې تړلې ده چې هغه څومره ځان مخکې وړي یا خپل ځان څومره ښه کوي. نن هم ما خان صاحب سره خبرې کولې. اول زه خپل مثال در کوم، افغانستان ما ته ضرورت نه لري، زه افغانستان ته ضرورت لرم. افغانستان ما ته نوم راکړی، که د هر شی ده د افغانستان له وجې زه یم.